ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالو نه دي. السلام علیکم. د هلمند تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو ستړي مه سئ. د دې مهاله خبرونو ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. هلمند کې سر له دوشنبې ورځې د پولیو درې ورځنی کمپاین پیلیږي. وروسته په هلمند کې واکسین کور په کور دی. رضاکاران به هر کور ته ورځي چې ماشومان واکسین کړي او دوی به کوشش کوي چې یو ماشوم هم پاتې نه سي. ستاسو څخه مو هیله ده چې په دې اړه باندې زموږ سره همکاري وکړئ. هلمند کې د حجاري او نجاري اماراتي شرکت تولیداتو بهرني پیرودونکي پیدا کړي دي. مارکیټ ښه سوی دی الحمدلله. لرو مشتریان هم لرو، راځي داخلي مشتریان نړیوال ټول دلته راځي. ځینې د دولت څخه دا غوښتنه چې هم تجاران څخه دا غوښتنه ده چې په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي او هم د حکومت څخه غوښتنه دا ده. زما غوښتنه دا چې د فابریکې تولیدات څخه باید خلک استفاده وکړي او دا فابریکه په پښو ودرول شي. د ترافیکي اصولو خلاف د وسایلو چلولو په وړاندې کمپاین ترسره شو او د هېواد یو شمېر ولایتونو سوداګر او پانګوال د مالیې د معافیت په اړه د اسلامی امارت د رهبری له فرمان څخه ملاتړ کوي. دیگه به خاطر مالیه ما خوش هستیم که معاف شده. روی سرمایه گذاری و روی اقتصاد مردم خیلی تاثیر مثبت داره. تاثیر به بالای نرخ‌ها، پایین آمدن نرخ‌ها می‌آید بر مردم ملت و سطح کشورمان افغانستان. اوس هم پام وکړئ بشپړه خبرونو ته. زه میر احمد دوست یم. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالو نه